سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ. کله چې وفات شو جنازې ته یې 80,000 فرشتې راغلې وې او په مرګ یې عرش وښورېده. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په 30 کلنۍ کې مسلمان شو او په 30 کلنۍ کې وفات شو. یوازې 6 کاله یې په اسلام کې ژوند وکړ. هر کله چې وفات شو د هغه په مرګ سره د الله تعالی عرش وښورېده. د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ جنازه 80,000 فرشتو بدرګه کړه. هر کله چې قبر ورته وکینده له قبر څخه یې د مشکو بوی راپورته شو. هر کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ وفات شو جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله سلام ته وویل دا نیک بنده څوک وفات شوی دی چې د اسمان دروازې ورته پرانستل شوې او عرش ولړزېده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راووت. کله چې خبر شو چې هغه سعد دی نو یې فرمایل درځئ ورشو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ کیسه کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او موږ په دومره بیړه ورغلو چې څپلۍ مو وشکېدلې، څادرونه رانه وغورځېدل. رسول الله السلام فرمایي زه ویرېږم چې فرشتې تر موږ وړاندې هغه ته غسل ورنه کړي لکه حنظله رضی الله تعالی عنه ته. هغه و چې کور ته یې ورسېدو سعد وفات شوی و. ملګرو یې غسل ورکوو او مور یې ورته ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هر ژړېدونکي دروغ وایي پرته د سعد له مور څخه. بیا یې قبر ته ورپورته کړ او هلته یې کېښود. دغه مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وویل او نورو صحابه هم تکبیر وویل تر دې چې د تکبیر له غږه د باقیه مقبره وښورېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر ملګري مو قبر راتنګ شو او یو ځل یې ونیو. که چا هم د قبر له تنګي نجات موندلی نو سعد رضی الله تعالی عنہ به موندلی وای. بیا الله تعالی خلاصون ورکړ. کله چې د سعد له جنازې راوګرځېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې راتویې شوې تر دې چې ږیره مبارکه یې لمده شوه او داسې یې وفرمایل دغه نیک بنده چې عرش ورته وښورېدو د اسمان دروازې ورته پرانستل شوې او 80,000 فرشتې ورته حاضرې شوې مخکې له دې چې ځمکې ته نه وي راښکته شوی خو بیا هم ځمکې ونیو او بیا الله تعالی نجات ورکړ. یا الله جل جلاله موږ ته هم د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په شان مرګ را نصیب کړي.